د جنت دروازې ته کړۍ لګېدلې ده. که فکر مو کړی مونږ او تاسو چې دروازه خلاصو د دې لاس ته اچولو دپاره یو شی لګو، یو اوسپنه ده، هغې ته لاس واچو راکشي. د جنت دروازې ته دا شی شته که نه؟ نو د جنت دروازې ته شته خو ګرده کړۍ ده. که تاسو ته یادېږي زړه زمانه کې چا به چې د لرګیو دروازې لګولې غټې، لاندې به یې یو اوسپنه ولګوله او بیا به هغې ته یو کړۍ واچوله د اوسپنې. څوک میلمه به چې راغی هغه کړۍ به یې داسې ټکول، هغه اوسپنې سره به لګېده، هغې به غاک کو، د کور والا به خبرېده. جنت کې هغه پروګرام دی، الته میخ لګېدلی دی، په هغې کې کړۍ لګېدلې ده. جنتي چې جنت ته لاړ شي او خلاصول غواړي نو دا کړۍ به ټکئ، دا د غټو دروازو ته لګېدلي، کوم اته دروازې چې د جنت دي. یو حدیث کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه هغه څوک یم چې اول به زه د جنت د دروازې حلقه لاس کې نیسم او ټکوم به او ما ته به خلاصېږي، ما ته به خلاصېږي. یو حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ورځ کې 100 کرته دا آیت وایي لا اله الا الله الملک الحق المبین، دا ذکر دی لا اله الا الله الملک الحق المبین، څوک چې ورځ کې 100 کرته دا وایي الله به ورته 4 انعام ورکوي. یو دا دی چې فقیری به ختم شي، دی به فقیر کیږي نه، چاته به محتاج نه وي. ډېر اسانه وظیفه ده لا اله الا الله الملک الحق المبین، 100 کرته وایي ورځ کې برابروي. یو انعام دا دی چې الله به د چاته نه محتاج کوي، کار به دې روان. دویم نمبر کمال پکې دا دی چې د قبر سختیونه به الله ساتي. د قبر چې کوم سخت شپه ده رسول الله مبارک امتیانو ته وایي ای زما امتیانو 2 شپې درنه هېرې نشي ګوره. یو هغه شپه چې سبا قیامت کیږي او نن کومه شپه ده، دا ډېره سخته ده، الله دې راباندې اسانه کړي. دویم د قبر شپه درنه هېره نشي، دا اوله شپه چې دا مړی قبر ته لاړ شي نو دا ډېره د وحشت ده، دا ډېره د ځانلوالې ده. سړی چې راپورته شي او دا سرې په پورته تیږه ولګېږي او مازغی کار وکړي چې دا خو قبر دی، نو دا ډېره سخت وخت دی. دې وجې نه زموږ شریعت وایي که ستاسو پلار یا ورور یا خپل مو مړ شو ټول د قبر نه مه رازغلی، پکار دا دی چې قبر سره ودرېږئ، دومره اندازه د دې قبر سره ایثار شئ چې اوښ حلال شي او د هغې غوښې ټوټې ټوټې شي او بیا غوښې تقسیم شي. نو رسول الله مبارک فرمایي دومره به ایثارېږئ د دې مړي سره، ځکه ته چې د دې قبر سره دې مړي سره ولاړې او دته ملائک راځي او ته ورته ولاړې، نو ستا د دې وجود سره ستا د دې حضور سره د هغه زړه کلکېږي او مضبوطېږي، نو هغه ډېر ځانلوالی ترېنه ختمیږي او د قبر هغه وحشت پې کمیږي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره چې پلار مو مړ شه، ورور مو مړ شه، څوک مو مړ شه رازغلی تیما، دومره اندازه ورسره ایثار شئ چې اوښ راونیسئ ولاړې کې او پوستکې تې وباسئ، غوښې بوټۍ بوټۍ کې او بیا غوښې تقسیم کې، دومره اندازه ایثار شئ، دومره اندازه کې هغه نه سوال او جواب وشي. یو حدیث کې دا راغلی دی رسول الله مبارک فرمایي کم سړی چې وفات شي او قبر کې مخخ کو، قبر نه مه رازغلی، قبر سره ورته ودرېږئ، ورته ووایه وفلانیه، اوس به درته ملائک راځي
تانا بدری پختنے کئی در توائی با من ربکا وما دینکا ومن نبیکا تو نہ ڈارشی دا اول سوال جواب باور کی چتا تیوی من ربکا تب ورتے ربی اللہ چدر تیوی وما دینکا ڈارے گا ما تب ورتے دینی الاسلام زما دین اسلام دے چدنا پختنے اوکا ومن نبیکا نبی دے سوک دے ڈارے گا ما تورتا ہوا آیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی وفات کېدو بچی په دې حدیث عمل وکړه به په خوب کې ولید ورته بچیا الله دې درته جنت الفردوس نصیب کړي چې تاسو قبر کې کیخم او کله ما ته روح راغی او دا سر مې په دې تیګه ولګېدو یو هیبت را باندې چې ما نه عرش هیر شو بچیا کتارا تدا د دې سوالونو جوابونه نه خودلې ما نه قصه خراب وا الله دې اعلی جنت در کی چې ستا دا خبره می واورېدې او سوالونه او جوابونه می واورېده نو ملائکه ته می پزړورتیا جواب ورک نو دا قبر شپه دا ډیره سخته ده څوک چې دا وایي لا اله الا الله الملک الحق المبین سل کرتا نو دویم انعام دا ده چې دا قبر دا ځان لواله با الله پیاسانی او د دین به ساتي ورس کې سل کرتا دریم نمبر دا چې دا ورس کې سل کرتا وای د زمانه غټ مالدار بتای سلورم دا چې کله د جنت دروازې ته ورسېدې هغه کړی چې دا هغې ته هر څوک ګوتې نشي وړی دې کلمه کې دا کمال دی چې تا هره ورځ سل کرته ویلي نو ته به په د دې کلمې د برکته هغه د جنت دروازې کړی ټکولی شي نو دا